مونږ الله تبارک وتعالى پیدا کړیو په دې دنیا کې به په مونږ باندې خوشحالي هم راځي غمونه به هم راځي مونږ به ګورو چې په غم او په ښادۍ کې طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سوا چې د هغې مطابق مونږ خپل ژوند تیر کو په ژوند کې خوشحالي راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحان وي لکه سوره ملک الله تبارک وتعالى فرمای خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی ازمیخ کوي پتا سو باندې امتحان کوي پتا سو باندې چې پتا سو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی خیسته عمل ویلې دی ډیر عمل نه دی ویلې اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علی السلام د سنت خلاف اس پیدا نه لري خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړي شي نو ژوند هم دی مرګ هم دی دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالى مرګ لومبه کړی دی په ژوند باندې حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروسته راځي کنه خو دغه آیت کې الله مرګ لومبه کړی په ژوند باندې مفسرین د دې نکتې بیان کوي وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړي او مخکې کړي دی اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي مرګ به نه یېری دنیا کې ژوند کوا خو دا خبره مه یېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته اسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولی دي اسې نه چې هغه کراس کې او د هغې نه اخوا لاړ شي ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي په دغې آیت کې الله لومبی مرګ ذکر کړی وروستو ژوند یې ذکر کړی دی د دې وجې نه موږ به د دغې آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو دنیا ته الله را لېږلي یو الله تبارک وتعالی را له نیټه مقرر کړې ده یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځې د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي هغې له تیارې پکار دی نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي دوی به څه کوي غم خو به په هر کور کې راځي که نه هر کور کې غم راتلونکی دی دې ته به موږ ذهنن ځان تیار ساتو هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کو چرته د یو انسان ځنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې ځنکدن شروع دی د هغه په خوا کې د کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دی کوي تلقین د کلمې به څنګه وي دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه ځکه هغه د ځنکدن په سختو کې دی هغه د بیمارۍ په سختو کې دی کو ته ورته ووایي شا به کلمه ووایه او شا به تلوار وکړه کلمه ووایه هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وام کلمه الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي په د چا چې ځنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به تیزه تیزه وایي امید د رب نه دا دی چې د هغه په ژبه باندې دا کلمه جاری شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لقنوا موتاکم
تاسو خپل مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره دا تلقین به ولې کوي ځکه حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د چا چې په جب باندې اخري خبردار اله چې لا اله الا الله نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شو نو تو ورته په خوا کې په تیز وایا لا اله الا الله کې دې شي دغه په جبه باندې شروع شي لا اله الا الله او دا دغه اخري کلمه شو بس دا انسان جنتی دی دا اخري خبره دغه شو دا انسان څه دی جنتی دی خدا نه کله موږ د یو انسان په خوا کې ناس یو دغه په جبه باندې کلمه را نشي اسمونه وي یا کله مون خبروم نه یو داغه د شپې ساختلې خلک سار خبر شوی ما پاسو هغه مړو نو ته بس وای چې دا مسلمان نه دی نه دا مسلمان دی کافر به هله او چې هغه د کلمې نه انکار کړي وي دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمہواری ده چې د هغه په خوا کې کینو او په تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کو لا اله الا الله دا کلمه ورته وایو کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي د هغه خوله وازه پاتې شي خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کا خوله ولا راټوله که زنه ولا وتړه خپې لاس ورله سم کا کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي د سترګې اسمان ته ولې نیولي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الروح اذا قبض تبعه البصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کله چې روح قبض کړي شي کنه نو دا روح چې کله اسمان ته خيږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري د روح ته ګوري نو دا روح اسمان ته روانه او د ورته کتل د سترګې دک شانتي غړېدلې پاتې شو نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ول لاس راوکاږه سترګې ورله پټې کا حدیث مبارک کې راځي ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمار و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوښتنې لورغه چې پوښتنې لورغه خپلوان بچي او خزه غیر چاپیره ټول ناستو دغه حالت د ځان کدنو سخت پیوه نو کله چې داغه نه روح اوته خلق پوه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله داسې په دسترګو لاس راوکاږه د سترګې ورله پټې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا او فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر اغه ته ګوري ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کیږي نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړه نو فزج الناس خلق شور کو جړاګانی شروع شي خلک پوه شو چې ابو سلمہ خو وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ولا تدعوا على انفسکم الا بخیر په دې ټایم کې ځان ته خیری مکوئ بدې ردې مه وایئ بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو د خیر خبره کوئ ځان ته خیری مکوئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی ان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون تاسو چې دا کمی خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتي امین وایي نو ډېر کړه ته په غمونو کې مونږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کې او ما برباد کې او ما تباه کې دا خدا کیسې کوي خو په دې باندې ګوره فرشتي امین وایي دې باندې فرشتي امین وایي نو نبی علیہ السلام او فرمایلی تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ تاسو په دې خبرو باندې فرشتي امین وایي بیا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنها بیبي وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دی ویل زما د دې خزه خاوند یو بل سره ډیره مینه و د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډیره زیاته مینه و د خزه خاوند په یو بل ډیر مینو د ابو سلمہ رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ویل
وی الله دې سکی نه خو که شو په ده به زه داسې جړا کوم چې تاریخ په یاد ساتي. زه به د خپل خاوند پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي، داسې جړا به پسې کومه. خو نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوئ. صبر نو چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما زه جړا کوم. نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صبر کوئ، صبر کوئ، انا لله و انا الیه راجعون وایي. ما په دغه ټایم کې دغه کلمه وویله انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه مې وویله او دا مې وویل چې الله ماله د دې نه بهتر راکړي. نبی علیہ السلام فرمایلی چې انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا دعا کوه د الله نه چې ما ته د دې نه څه راکړه، ښایسته او غوره راکړه. دا مې وویل خو په زړه کې مې وویل چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چېرته میلو شي. د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دا خو مې وی چې الله ما ته د دنه غوړه راکا، خو په زړه کې مې چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چرته میلاویږي. خو بس د نبی علیہ السلام حدیث او ما په عمل وکړ. وی وخت تیر نو سموده پس ما ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ رااله، د نبی علیہ السلام رشتہ رااله چې ام سلمہ کوستا خوخه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. وی ما اولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات غوره او بهتر خاون ماته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی، د دواړو جهانو سردار دی. نو د دې وجه نه چې تکلیف راغې، مصیبت راغې، صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا. او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي. الله تبارک وتعالی دا غي بدله ذکر کړی کنه ان الله مع الصابرین. الله د صبرناکو ملګری دی. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې زه دې ملګری یم. د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې دا عمل دی وکړه ملګری دی زیما، بلکې د صبر متعلق دا ولی چې صبر دی وکړو نو زه دې ملګری ما. نو چې الله دې ملګری شنو پاتې څه شو، بیا کمې د څه شي راغی. نو مصیبت پر راضی، غم پر راضی، تکلیف پر راضی، خو سبب وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر وکړئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله د یو مسلمان بچي مړ شي او فرشتي تن روح واخلي او دا فرشتي دا روح اسمانونو ته اوسي، نو الله تبارک وتعالى د دې فرشتو نه تفوس کوي وی اخذتم ولد عبدي، تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو، داغه نه خو داغه بچی قبض کو، زما د بنده نه تاسو بچی واغستو. فرشتي ورته وی الله او مونږ د اغستا د بنده نه بچی واغزه چې ستا حکم وو. بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده، تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله، ځکه بچی چې دی د زړه میوه ده، دا د زړه میوه ده. نو تاسو زما د بنده د زړه میوه وشو کوله. فرشتي ورته او الله موږ ستا د بنده د زړه میوه وشو کوله ځکه ستا حکم و. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده سوي، تاسو چې داغه د بچی نه روح واغستو، داغه نه خو داغه د زړه میوه وشو کوله، په دغه ټایم کې زما بنده څه وویلو؟ فرشتي ورته وی حمدک واسترجع، الله ستا حمد بیان کو، واسترجع انا لله و انا الیه راجعون وی. الله تبارک وتعالی فرمای سره د خپل علم چې الله تفته د بیان د فرشتو نه تفوس کوي، ښا تاسو داغه د زړه میوه شو کوله، تاسو داغه نه داغه بچی غستو، په دغه ټایم کې ما زما حمد وی، په دغه ټایم کې هغه انا لله و الیه صبر کو. فرشتي ته او الله ستا حمد بیانو. الله تبارک وتعالی فرشتو ته او فرمایي ویلاړ شي او په جنت کې یو محل او یو بنگله جوړ کړي، یو محل جوړ کړي او یو بنگله جوړ کړي او په دې گیټ او په دې ورته اولی کوي بیت الحمد وسموه بیت الحمد، اغه وسموه بیت الحمد، اغه لنم بیت الحمد کې دی.
دغه بنگلې لره دغه کور لره بیت الحمد نوم کېدی. دا د هغې چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچی واغسته او هغه بیا هم زما حمد وي. دا د هغې چا کور دی او د هغې چا بنگله ده. الله. نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي، د الله شکر به ادا کوي. علماء یو واقع لیکلی ده او یو عالم او یو مولي صاحب د هغه زوی وفات شو، بچی وفات شو. دی په دې بچی باندې ډېر زیات مین او هر سړی په خپل بچی باندې میني. نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډېر غمجن و، ډېر زیات پسې خفه و. د درس او تدریس پرېښود، بیانونه یې پرېښودل، سبقونه ویلې پرېښودل، ځان له یو کوټه و په هغې کې به ناست او جړل به. خلک پریشانه شو چې یاره مولي صاحب خو د دین کار هم پرېښودو په بچي پسې، اوس د کوټې نه روزي نه او د چا سره میلاویږي نه. خلکو پې ډېر وس وکړو خو د مولي صاحب زړه ته اطمینان نه راته. یوه زنانه وه، وخیاره زنانه وه. هغې ویل وي تاسو ما د مولي صاحب خواله لږه ورپرېږدئ، زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم. بس مولي صاحب نه اجازت وغوښتی شو. یو زنانه د ستا د ملاقات خواهش لري، راتلی شي؟ وی را دي شي. دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله ده د هغې تپوس درنه کومه. وی وکړه څه مسله ده؟ زنانه ورته ویل وی زما یو ګاونډی وه، نو زمونږ خادي و، ما د هغې نه سوالي کالی واغستو. یو خادي و هغې لتلم، د زنانو دا عادت دی د یو بل کالي ور واچوي. نو زه یې خادی لتلم، نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو، والی وي یا هر څه و، د سرو مهر و هغه مې ترې واغستو، خو د یوې ورځې دوه ورځو دپاره مې ترې اخیستی و. هغه خادي پکې ما تېره کړله، بیا هغې زنانه هم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل. هغه کالی زما سره پاتې شو. وخت تېرېدو کلونه پکې تېر شو. هغه کالی ما کلونه استعمال کو، چې په کلونو مې استعمال کړو. اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړی دی چې زما هغه کالی ما ته حواله کړه، خو زما د کالي نه وسړه نه کېږي، زه یې ولې نه ورکوم، زړه مې دې نه کېږي ځکه دومره وخت ما استعمال کړی دی. نو هغه مولانا ورته غوسه شوي، عجیبه ښځه نو هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره او هغې څه ونه وي تا په کلونو کلونو باندې استعمال کو، دومره وخت دې استعمال کو، او اوس چې درنه غواړې نو د هغې شکر نه ادا کوې، نو موټکره پې شوې ورکوي نه وسو. دا ته څه عجیبه ښځه، هغې ته د هغې کالی واله که او شکر یې ادا کړه چې د 2 ورځو اغستی و سوالي او تا را سره په کلونو پاتې کو. هغې زنانه ورته وی مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانوي نه، په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه، په دې په خپله سوچ وکړه. دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا خو په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه دا خو نه الله سباله هم اخیستی شو دا بچی، خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واغسته، نو ته پسې خپی مسلې دې پرېښودې په ګوټ کې کېناستې. نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکریه ادا کړه، نو ته د الله شکریه ولې نه ادا کوې چې بچی نه واپس واغستو؟ دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو. او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه خپه وکړم، مسله هغې ته بیانوم په خپله مې پې عمل نشته دی. نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او ورووته، خپل درس او تدریس دوباره شروع کړو. مقصد مې دا و چې غم به راځي، مصیبت به راځي، خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي، د الله شکر به ادا کوي. او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او پریاد کول، چغې وهل، ویر کول، دا په شریعت کې ممنوع دي. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو आवाज لري چې د الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوخه دي. لعنتی आवाजونه دي، لعنتی आवाजونه الله دې ډیر زیات نفرت کوي. دو आवाज دي. کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو आवाज د ټنګ ټکور، د غانو بجانو आवाज، د ټنګ ټکور आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوخه دی، لعنتی आवाज دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज، په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज د الله ته ډیر زیات ناخوخه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي. الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تبارک وتعالى فرمای دا لعنتی आवाजونه دي.
او مونږ پښتانه سوای زمونږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور ښایسته کیږي. هغه خادي دی چې ټنګ ټکور پکې نه هغه غم دی چې ویر پکې نه وي. نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې ښایسته کیږي. خادي په ټنګ ټکور نه ښایسته کیږي. په دې ټنګ ټکور د ځان هم برباد کو د کور نه د برکتونه هم ختم کړو. یا څومره غوبل په دې خادي کې وي که نه دا څومره ټنګ ټکوري که نه میاشت بعد معلومات کوه خوا خینګور یو بل ته لاندې وتي. صحیح شو. بیا وی دا مې څه بلا را دننه کړه خو چې راوستې مې دنه په کور کې مې غوبل جوړ دی. نو غوبل به جوړ نه په کومه ورځ چې تا راوسته تا د رحمت پرشتې د کور نه لیږلې وي. ستا په کور کې هغه درس غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پیژندم نه تا اسلام پیژندم نه نو د کور نه د پرشتې د واده په ورځ رخصت کړي نو اوس خامخا د انګور نه به درته بلا جوړی. اوس نو دا لعنتي اوازونه دي. ته دې نه فریض پکار دی په خادۍ کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول ویر جړه فریاد کول. الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه دی هغه انسان کو ناری نه دی او کو زنانه ده زما د امت نه د سر دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې څه وخی مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلې ودعا بدعوة الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغې وي. بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی نو د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي. نو د جاهلیت چغې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمی زنانه چې په غمونو کې ویر او دا مړه شوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي. دا ګوګړ چې دي که نه دا ډېر ناکاره څیز دی. یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلیمو او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي. نو کمی زنانه چې په غمونو کې ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي. الله دی فنا راکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه. سلور خبرې داسې دي سلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي. د جاهلیت په دور کې بچ خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې دغه سلور خبرې د جاهلیت را روانې دي. کمی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب. په نسب باندې فخر کول نسب باندې څه کولو فخر کول. زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نسبت باندې غورواله او ښکتواله په تقوا سره دی. چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی ولې نه د الله په در کې ستا د سره قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته ری. ته خو وایي زه د کلي ملک یما پښتون یما پلانکې یما ډینګې یما خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نم سپکې. ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده. نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روان دي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتعن فی الانصاب په نسب باندې تعن لګول. مړه دا ما ته خبرې کې کسبګر سړی دی سړی د ته وګوره خبرو ته وګوره زموږ دا خبرې دي که نه. تعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دی او کمزورې سړی دی دې ما ته خبرې کوي دا د جاهلیت خوی دی در جاهلیت خوی دی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم. باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وا چې باران به وشو نو مسلمانانو به وی مونږ باندې الله باران وره مونږ باندې الله تبارک وتعالى باران وره او کفارو به سوال دا پلان کې ستوره ښکار شو داغه د وجنه دا باران وشو
دا پلان کې ستوري ښکاره شو دغه د وجه نه باران وشو هغې به په ستورو باندې باران چې دا ستوري راشي باران کېږي او چې دا ستوري راشي باران کېږي لکه زمونږ د خلکو هم دا یو نظریه غونته ده که نه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کله ته په شکال تیر شي باران موږ په سترګو هم ونهینو داسې که نه او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راووروي بس دا د الله په قدرت کې ده او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النیاحة ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت کوم وی په ما باندې به جړا کوئ په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی په ما باندې به جړا کوئ او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زمونږ په مړي باندې څه وکړه جړا وکړه هغه چې به راله جزاله به خپله ټپه او کیس شروع کړو چې دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و جړل به چې ښځو به سره مې دا کیسه به شروع وه دا د جاهلیت طریقه ده دا د جاهلیت طریقه ده هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې نن زمانه کې خلک به پیسو نه راولي خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي هله وي پلانکی راله ګوره او ته ښه دا به اوس جړا کوي هېڅ پیلې په مړي به پړ مخې را پرېوځي دا ستا څه دی ستا څه دی چې ته پرې پړ مخې را پرېوځې دا برابرې ته چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې به راوروځي یو غوغا به جوړ کوي یو چل به جوړ کړي او ټولې ښځې ویله پلانکی راله پلانکی جدا شي دغې پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی ځان څه کیسه شروع کړې ده نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو النیاحة ویر کول په غم کې نبی رسول الله فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغې مصیبت راغې انسان د زړه ته تکلیف رسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي سعد رضی الله تعالی عنہ بیمار دی نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغې چې ورغې د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکتل د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شو مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شو دغرنګې د نبی علیه الصلاة والسلام وصي وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو زما بابا ته ووایه چې مونږ کره لږ راشي نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف وي زما لور ته وایي چې صبر کوه صبر کوه بیا پسې هغې سوال جواب وکړي بابا ته ووایه چې لږ راشي که نه نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړو د نوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکدن د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او سایه ورکړه د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وي سترګې جاړي اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې هغه وفات کېدو نبی علیه السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ان القلب یحزن والعین یدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو مونږ به هغه وایو چې کوم مونږ ته الله حکم کړی دی سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دی د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړوي زړه چې غمجن که نه بس دغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي کفن دفن کې به تاخیرو
حدیث مبارک کې راځي وای په صحابه کرامو کې بچي یو تن سحر وفات شو کنه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو، یعنی ماسپخین نه به مخکې هغه دفن شوی، او چې د ماسپخین نه به وروسته وفات شو کنه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو. نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي. د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایثارول شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستې شي او غسل پکې د وکړي شي. ته دینه سیوا ایثارول د پکور کې جایز نه دي. دا خبره ټیک نه ده چې د پلان کې ځای نه زوی را روان دی، د ملیشانو ټیکټ راغسته، د دوبۍ نه ټیکټ راغسته را روان را دي شي چل وو کې ولي هغه مړ دی د کې خورو ته به دیم سپاري. د ایثارول بیا دومره جایز نه دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح اوته ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چرته دا جنتی دی کنه نو خپل نعمتونو ته زر تر زر ورسوي، او کو دام په دمل دی نو دا خو بیا یو مردار تاسو په ولو پرته د زر د دین ورتا وکئ، د دې ولو نه زر کوس کوي بیا لری کوي کو نه کمال خپل نعمتونو له بلار شي او کو بدمل تاسو به نخلاص شه. د دې سارول بیا جایز دومره نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته وصیت کړو وی علی فدریو سيزونو کې به تاخير نه کوي، فدریو سيزونو کې به ورستواله نه کوي، تاخير به نه کوي. کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وی الصلاۃ اذا حضرت، کله چې د مونږ ټایم راغی کنه نو په دې کې به ورستواله نه کوي. دا نه چې ورګه کومای دا خو د منافق منځ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د منافق منځ دي سي کنه چې کله ټیم په تیریدو شي نو راشي د سرور ټونګي وای د چرګ پشه بیا یو سرور ټونګي وای ځان د مانځ نه خلاص کی. دا منځ د منافق ته چې کله د منځ ټایم راغی جمعه ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوي، په دې کې به تاخير نه کوي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ول جنازه اذا حضرت، کله چې جنازه حاضر شي کنه نو دا اشاره و ما په دې پوړو کې تلوار کوه، کور کې دا مې اشاره و. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی پیغله جنای فکور کې د جنای پیغله شولا دا ځان ته اسمه کې نه و مناسب رشتہ ورته کم ځای کې میلاو شو الته ورکا. نن مصیبت دا ده وی ورګ دی خو لا تعلیم نه دی پوره کړي، ورګ دا خو بشپاړه سم کوي، ورګ دا خو به امپل کوي، ورګ زه لا ډاکټر جوړو ما نو چې ډاکټر ته جوړیږي ته په دې منځ کې نکاح کړي چې هغه ډاکټر شي هغه دا تر لاسه شکتلې در سره کوم نه زه بس خپل خوخه کوم دا سی کنه د خپل نکاح د مخ کې نه کړي خو دې ورګ زه ډاکټر جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړه کنه هغه دا تر لاسه شکتلې زه بس خپل خوخه کوم نو مصیبت کې گیر شي. دا ولی تا د نبی رسول الله په حدیث عمل ونه چې دا پیغله شوی وي تا تی تپوس کړی وي پلان کوي ځای کې ستا رشته کوم ته پې رضا یي کو دی وي او ورکا کو دی وي نه بله مناسب رشته وله وګوره. نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی، خپل خادي هم جوړول پکار دی. په دې طریقه باندې زمونږ معاشره به څنګه ټیک کېږي، زمونږ معاشره به هله ټیک کېږي چې مونږ د نبی رسول الله په شریعت باندې عمل وکړو.